دا حمزه څنګه افغان د چې هغه وایي د پاکستان د فوج خلاف باندې جنگ چې ده دا بغاوت ده او د افغانستان د حکومت خلاف جنگ بغاوت نه ده. دا د چارسدیوال وایي د میلو لمسی خدایم بیخ شین که نو هغه خو جنرال صاحب هغه خو تاسو لا پته نشته خو پته به تمی هغه خو یو د مخکم د پاکستان په ادارو کې پاتې شوی دی او کم کس چې د پاکستان په اداره کې پاتې شي سپیشلی بیا په فورسز کې چې پاتې شي هغه له ته بیا لکه داسې کېدی شي چې هغه ایسای لکارونه کی جنرال صاحب بل خبره واوره و هغه د ما د ورزش هغه ده وردی ده یاره د مارې په خدای قسمي د ورزش ورده سره ټوپک څه کوي جنرال صاحب هغه بس د آرمي ټوپې ور سره څه کوي جنرال صاحب بس ورزش ته کوي نه او بقایا حسیب چې دی نو دغه حسیب چې نور الک چې دی ډېر خلک دی غسپین غونټنه ډېر خلک ما تخکاری هغه سره چکینی نو بیا مسلمان شي خو چې برمل سره کینی نو هغه بیا تاڼي وهي او خاندي ورلزه خو د په ایمان او په اسلام پوی نه شوم برمل خو وایزه مسلمان شوی منو نه پیغام موسمی جنرال صاحب ته مخکې مسلمان شو دا 24 غنټو لپاره مسلمانی بیا رستو بیا کافر شي د مخکې مونږ بروډ کې مسلمان کړو کلمه ویلې و مونږ په خوشالیانه کړو چې خبر شو نه سم نو وای قسم په خدای او الله دې کې چې شي مونږ وایو چې شي بالکل مونږ ته خوشاله کیږي خو شوی نه دی لا نه جنرال صاحب تا چې تاسو کو چې ته د کم ځای د لغمان لکه څه شي لغمان لکه جوشکړه الوی کې د لغمان ده لغمان خبرې خو لګي سمې که ملا دې ماته سپرتا د فرقولو نه کاخته دي یو ورځ راپورته شو وای ګوره الله قرآن کې ویلي دي چې ما د قرآن حفاظت اخیستی دی نو ولې مسلمانان جنګیږي چې مسلمانان جنګیږي خو الله حفاظت اخیستی دوی ولې جنګ کوي ملا دې ماته شه هلته د قرآن د الفاظو الله ذمه اخیستې ده چې ما دا قرآن نازل کړی دی زه د دې ذمهوار یم دا به خدای تر قیامته ساتي دی وایي مسلمان ولې جنګ کوي دا داسې بې عقله دی د ځان نه تفصیلونه کوي کنه ملحدین دي کنه ملحدین دي دا بر الله خدای ته کنځلې نشي کولی بس راځي دا خوا دې خوا باندې د موږ ملحد څه ده ابو عرفان ځواک ده او د کوزې پښتونخوا ملحد ده نو دغه حرامي ده دا خلک یې جوش کړی الوی دی برلاسی دی برمل دی درمل دی برمل خو کمال پښتون دی کمال پښتون دی هغه خو وایي چې زه یم دوی خو وایي موږ نه یو دومره ډیر دی جنرال صاحب چې په جارو نه راغونډېږي برمل جنرال صاحب د برمل باره کې به زه دا ووایم چې مسلمان نه دی خو ګوره یو قابل هلک دی از انسانیت به زه دا ووایم چې د حمزه نه یې وار بار خطا کړو حمزه ته وایي چې یاره ته څنګه د پاکستان دا دغه منې که نه منې حمزه ورته د حمزه خوله کې اوبه وچښوې بل دلته یو هلک دی ایجې نوم یې د ډېر ښه هلک دی هغه دغه نه دی لکه مطلب دا نه کوي چې ته د کم ځای یا څه د مخکې ورځو کې حمزه ته شعر وویشتو جنرال صاحب حمزه एकदम غلی شو مې ویل لکه ستا خو خوله کې یو شعر سره اوبه وچښوې د خدای ظالمه بالکل ما ته انباکس کې میسیجونه کړي وو کنځلې راله کول وي ته کم اصل یې زه کم اصل نه یم زه ښکاره وایم ورور زه افغان نه یم بالکل خو منافقت خو نه کوم اوس دې لپاره خو دا نه کوم چې بس اوس ځان ته افغان هم وایم دې خوا د ایجنټ ټیم کوم او خوا د افغانان جنرال صاحب افغانان ډېر صادقان خلک دی او صادقانو سره سادهګان هم دي اوس ته ورته د ځان نه افغان جوړ کړی دی او هغه خو افغانان خو صادقان دي بس ورور هغې وایي که دا چېرته زموږ ملګری دی
او بس وروره څوک ول زمري ولي او څوک ول پیسې او څوک څو خیال درې نو دا افغانان صادقان خلک ته دی په دې باندې نه دي بس خو چې څوک باچا ولوي خو د جنگ اعلان هم کړی دی کنه غډای هم کړی و نو اخو یو جنگي دغه کې دنو نو که په ګډا باندې ملکونه آزادې دي شوې کنه نو زما په خیال د ډمانو به د ټول نمخ کې ځان ملک جوړ کړو کشمیر به اوس وخت آزاد وي کشمیر به آزاد او د امریکا نه به د مکسیکو نیولې و د کینیډا به نیولې و په ګډا باندې هر شپه دي دلته کلبونو کې ډانسونه کوي هغه مولانا بیخي ورک ده حضرت مولانا صاحب مولانا صاحب دا شاګرد دی ناست خان حسین هغه دا مریض شاګرد دی. مریض افشا کې ادار دی مو جنرال صاحب مولانا صاحب او منګ او تاسو خو یو فکر او یو سوچ ته دا خو د خلکو تم ځایونه دغه کړی دا چا ویل چې زموږ استاد یا ما هم ته پته د خان حسین ډیر قدر کو ډیر پروتوکول ورکړو کابل کې او کنه منګ یو فکر دی دا خو میډیا دا نه دی ته په دومره ولا مون سبزی والا تم ورکو زه کله ته ما گاډي خلیل حقانی لاس نیویلم تلیو کنه ډیر عزت نه دا خو ګوره منګ دوی یو خلک یو خبره ده چې یو خلک یو تاسو د پاکستاني موږ د افغانستان یو وروره نو تاسو په مدرسو په دی آبادی د خان حسین عزت قانون لاندې ژوند کوي موږ د اسلامي قانون لاندې نه فکر هم یو تاسو دی مدرسو نه کې اوس هم شته کنه دی دا ویل چې فکر هم یو ده تاسو جهاد خلاف یې موږ مجاهدین یو نه جهاد خو مونږ څومره حمایت چې کړی دی کنه د تاسو حمایت څه مجاهدین درو ولا حمایت ولا د دغه حمایت د وجه خو مونږ دار اوسم ټکرې خو جنرال صاحب نه حمایت پرې دا خپل تور او خای تور دې سکړه دا حمایت خو زم کومه مدرسې ډکې دي د طالبانو تور نور ستته دوی تم کمل زمينه برابر کړه برابر کړه حمایت خو د علي شاه مورم کوي وي نو خدای دې شام خو نه مکمردار ده کنه هغه خو ډمه خزه ده نو اصیل خلق کو انکار نه کوي کنه طاهره فائدہ نظریاتي خلق خو تا ته پته ده یو خدای داسې خلق ډېر قدر کوي هغه ما یاد وې جنرال صاحب په سوشل ویډیوګانې کوي خو دغه هغه بوم وته وي ک بام وته وي سنوم دی را ما نه انګلیش صحیح خطا کی هغه هم د مولانا د تنظیم ده کنه خو تاسو مولانا صاحب ته کنځل کوي خو تاسو ته ډېر پروپوزل کوي جنرال صاحب تاسو ډېر نه دي کړی هغه د مولانا د پالټي خزه ده او ما په سم راخښه کړی ده زم پیژنم هغه مکه تاسو ورته زړه ډاک خانه پاتې جنرال صاحب زړی یارانې را پیدا شوې دی پر انټرنیټ څه ولیدي چې زړی یارانې را پیدا کیږي نیوی چې د فیسبوک د وختو نه هغه په خدای د خلاص ماینه د خو جنرال صاحب چې دی اسه بس لیفت نه ور کوي دا معنا یاره معنا نه کیږي ورور نه شریعت اجازه درکړه جنرال صاحب ګوره شریعت اجازه درکړه دی هندوستان کې علاج ملاج وکړ ما ته اجازه را کړه مې نواز را دی خواکه نو خو په حال په نکاح کې دا کنه نکاح د پاسه هو جنرال صاحب نکاح لکه تاسو مې سره به خبره وکړه دا څه خبره ده نه خیر دا بوم زل منګه خپ دغه کړه تیار کړه دا ناوې کړه دا ته په انتظار ناشته ده نه هغه نه ذکر ما ته دا شیخان نه راکې چې څوک راټوي د پاکستانیانو زوم نه یقینو که جنرال صاحب هغه وایي چې زه د میډیام پرېدم خو چې جنرال صاحب مې قبول کړي بس خپل پلار ته بو زمونږ څه کوي یاره خو خوښوي تاسو نو که زما پلار خوښوم ما خو ته بوته خو خوښوي تاسو خبره دا ده لرې که بس جنرال صاحب دا څومره لوښي دي چې نه ختمېږي ټول لوښي وینځي که څه کوي هو دا ډیپټي مې دغه ده کنه جنرال صاحب زه هم تم د خوشحال خان دا ریکارډ ماته یې سلو باندې ودونه وراړې څه کوي خوشحال خان څو ودونه کړي هغه ظالم خو پته نه لګي په اخر کې چې واده وکړي خوان به نو وای چاچ په لاس تور مسلې وي خو چارمان دي ځواني وي دا شیر په پای کې ویل مال ته وسن ځواني ټوپونه وي ظالم مسل کال دی وال دا څونه نسل چې دی دا د خوشحال خان نه وسه د نور پارټي په موږ ډېر غټ تور لګي تاسو د وجنوي تاسو چې تعریف فکر او تاسو چې امارت اسلامي والای هغه ټول پارټي اپ زل لګیا دي ما ته معلوم یاستې پوه شئ
خدا دې ناست دي که نه دا TTL او دا تورلاله او دا ټول دا وایس کاناډا دا ټول په موږ باندې دا تهمت لګي چې تاسو امارت اسلامي سره ولاړ یې دا ولې تاسو په دې نوم صرف ډالر یاغلی بس فکر مکر نشته جنرال صاحب دا خان حسین ستاسو په مدرسو کې د یو مفکورې والا خلک کې کنه او کنه نو خو وایم دلته کې تاسو نشانه کړی یې منګه دا تور او تهمت را باندې لګوي خو نه جماعت خو قانون سینه که تاسو د مدرسې نه د دې به کومه ټکانه و دی به چرته تل دا نن چې افغانستان کې ناست یو د دومره تبلیغات کوي د ارسه کوي دا دونه پوها زمينه خو ورته تاسو مساعده کوي جنرال صاحب نه مې ادارې مخامخ ناست نو صدا خیر هغه میډیا باندې خلکو د مخ کنه هغه خو دا شخصي نظر ده حقیقت او زمینی حقایق دا دي چې د زمينه تاسو د غوند او تاسو د مشرانو دا راو TTL جنرال صاحب کې به دا یو خبره معنی چې صفه خبره کوي حقیقت وینا کوي دا پروي نه کوي دا دا نه ده ودې مې خوښ دی یاره داسې پروډکشن چې جنرال صاحب کړی چې په ار کې به ترجمې مونږ کوم وې کی اوس په خدای یقین کوي 15 میاشتې بعد تاسو ګورئ چې تر هغه مرګلې پورې در نه راغلم بیا تاسو وایي دا خدای دې د چې کوم دی په دغه چې د په وینا موږ تاسو امین دی وایو شکار دی موږ خدا نه وایو چې یاره تاسو خپل یو ژوند تیروي خو عمران چې کم پروډکشن کوي بیخي نامي کړي نه دا خو کې دي چې فالوورو د لپاره بیان ورکړي ای به بیا وروسته ته پوښتنه کوي په فالوورو څه کوي په دومره غواګانې سپي ساتلي بلا څه پیسې لري څه کوي ما ته ښکاري چې فالوورو د لپاره بیان ورکړو چې وروسته بیا غیر ایثار کړي چې تدلته موږ د بریتونه تاوي او تدلته ګلانو لراځي کچې لراځي دا و نه مړه جنرال صاحب ګلان څه کوي سړیا ماشاءالله غا خپل نوکری پرېخې دا وای زما په دې گزاره نه کی خپل کاروبار کوي او ډېر سره افغانستان پاکستان 1,40,000 روپے جوړيږي هغه 1,40,000 روپے په پاکستان کې ورور استا تنخواه 15,000 روپے را هغه جنرال صاحب پرې خو د ورور په دې می گزاره کیږي نه خپل بزنس یې شروع کو الله ولا دا غینه خیر کوي بیا د جمهوریتیان د پساسه ډراما کوي جوړي جمهوریتیان خو پرې دا خو ګوره جنرال صاحب ګوره لا اله الا محمد رسول الله د جنرال صاحب یو داسې شخصیت ته تعلیم نشته خو ګوره خخ ټي ویانو ولا کینی او پیسې وخت یلی چې موږ له انټرویو راکا کني په دې سوشل میډیا کې څومره دا سیب زواک ځان لچ سوي د کم ټي وی راغختره ماته یو ټي وی را لوخه چې ډیر راغختی او دې کینولي یا د دې دا کم جرنالان چې اسامي سعادت دې کم ټي وی په دې وخت کې راغختري دي خو په امریکا کې په کار چې BBC او CNN یا تلو یا نور ټي ویان ولې کې نه کنا دا د الله تعالی یو خپل سیستم دی هر انسان ته ورکړي د کښانه جنرال صاحب ته یو حیثیت ورکړي ک تعلیمي نشته په خدا نه دی خو دومره دغه ول خدای پاک ورکړي چې خخ خلک ورته نشي رسیدي او خخ خلک ولکینی او پاسي دا یو حقیقت دی دا تسلیم کې دا دروغ نه دی دا یو ټرو حقیقت دی بالکل دا تاسو وینئ تما توخه حمزه کم ټي وی راغوخته دی حسیب زواک کم ټي وی راغوخته دی یا د دې هغه بل لکته هغه دلته کې نه هغه وینکور کې چې دی هغه کارشه په خله د مجید قرار دی کچره هغه یا هغه کم ټي وی تناس شوی دی خوشوي د دې څه ثبوت چې هغه راوړي هغه نزي هغه ته هم یا جنرال صاحب تور دادا د دې شیشې داسې نشه ده کنه ما ته وایو یاره یو ښه ټي وی والا د چې څوک کې نیم نه وي چې نومې د ټي وی مال وای زول ټول ناول زم دا ټول د سوشل میډیا سپیډیو دا کارشه په خلینی ولې دی او ځان له بروره زه افغانم زه دایم زاغم الکه ته چې ابل زوس پکې اسیب زواک بیان ورکړی دی وای مولا یعقوب سه موږ د ترشا ولاړو نو مې لکه ته خو په شا زور کې په کار دي چې ته په مخ کې زور کو جی جرنل صاحب خبرې وکړه جنرال صاحب نه دا په میډیا باندې کا هغه کېدل دنیا سړی هغه کول نه لا 15 زمری ده په دې دنیا نه زیاتېږي والله مونږ خلک ولیدل لکونه ډالر واخیسته اوس هم خولې چینګې نیولې دي کار هغه کار ده چې ته محنت کوې
او ستا لیګل پیسې روانې وي ته تجارت کوې بالکل خو زه نه یم افغانستان کې زما ښه صحیح کار روان ده دوبۍ کې به هم خپل کار برابر کړم انډیا کې به هم زه یې دې دپاره نه کوم چې زه سیاست کوم زه تجارت کوم انډیا کې هم تجارت کوم پاکستان کې موقع برابره شي هلته هم کوم هر ځای کې کوم نو دا حالت ناز دی دغه ته که څنګه امیر صاحب جنرال صاحب سیاست کښته کې کنه باید ته یو اپوزیشن ولري یو د اختلاف یو حزب ولري که حسیب او حمزه دغه نور ته د دې میډیا نه لرې کړي نو بیا جنرال مبین هم بیا لرې شو ځکه دا خو اپوزیشن به لري نو ته به بیا خپل هغه شتون هغه به برقرار وساتي هغه د ټیک ټاک اپوزیشن د ټیک ټاک کې به اپوزیشن شي تور